واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاسترا وړې بارمران د ښاري ښکلا پروګرامونو پر دوام په ملک اصغر څلورلارې کې د پامیر شرکتونو ډلې په مالي ملاتړ د ښاري ښکلا یو سمبول تر جوړېدو وروسته د کابل ښاروالۍ د کلتوري او ټولنیزو چارو مرستیال مولوي حبیب رحمان منصور او د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې د مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو او کلتوري چارو مرستیال له هغو سوداګرو چې تر دې دمه یې د ښاري ښکلا په پروګرامونو کې برخه اخیستې د مننه وکړه ویل چې د داسې پروګرامونو په پلي کېدو سره به د ښار په بڼه کې غوره بدلون راشي. د هیوادوالو نه مو هیله ده چې د دې په حفظ مراقبت کې په دې کې ډېر مصارف شوي دي، د دې په ښه معیار لایټینګ شوی، دلته ښه بوټي راوړل شوي دي، نیالشاني شوې ده. د دې په حفظ مراقبت کې زموږ سره همکاري وکوي، دغه وساتي ترڅو تخریب نشي. د نوموړي په وینا کابل ښاروالي د ښاري ښکلا لپاره نوي پلانونه تر لاس لاندې لري چې یو پر بل پسې به پلي شي. د کلتوري چارو رئیس قاري ولیګل جواد بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د ډیزاین له مخې د ملک اصغر څلورلارې ښکلا چارې د خصوصي سکتور په مالي مرسته د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت په 6 میاشتو کې بشپړې شوي دي. په څو پوړونو کې د یوه سمبول جوړول، د اوبو فوارې، زرغونه سیمه، د نیالګیو زینتي بوټو کینول، د څراغونو نصب او د کټارو رنګول د یادې څلورلارې د ښکلا په چارو کې شامل دي چې ورسره به د ښار په دې مرکزي برخه کې ښاري ښکلا لا ډیره شي. هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي لاسته راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان